السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو یا هم څوک کولی شي چې زموږ د پروفایل باندې یا هم زموږ د فیسبوک د آی ډي هغه پوسټونه کوم پوسټ چې موږ کوو هغه ولیدلی شي. یعنې دا چې کوم کسان باید زموږ پوسټونه ولیدلی شي او کوم کسان یې ونه شي لیدلی. ځینې کسان داسې اوسي چې هغه نه غواړي خپل تصویران چې کله پوسټ کوي یا خپل هغه پوسټونه چې کوي هغه باید هر څوک ونه شي لیدلی، یوازې د ده ملګري ولیدلی شي، نور څوک یې ونه شي لیدلی. د دې لپاره چې څنګه کولی شو یوازې یعنې څوک باید زموږ پوسټونه وګوري. هر څوک نه غواړم چې هر څوک دې زما پوسټونه وګوري. د دې لپاره زه لیمیټ کوم چې څوک باید زموږ پوسټونه وګوري، څوک کولی شي چې ویې ګوري. نو د دې لپاره به تاسې راشئ، خپل فیسبوک آی ډي به راخلاصه کړئ، وروسته له هغې نه به راشئ تاسې دلته سیټینګس. کله چې سیټینګ ته راغلی تاسې به دلته پروفایل سیټینګس باندې کلیک کړئ. کله مو چې دلته کلیک کړئ تاسې به د پرایوسي دې باندې کلیک کړئ او دلته تاسې به راشئ یور اکټیویټي، دلته به وګورئ تاسې هو کین سی یور فیوچر پوسټس. کله چې دلته ولیدئ چې څوک کولی شي زموږ راتلونکي پوسټونه وګوري، نو دلته تاسې ګورئ اوس پبلیک دی، یعنې هر څوک کولی شي چې زما په آی ډي باندې چې اوس پوسټونه شوي یا هم آینده کې زه پوسټونه کوم هغه ټول کسان لیدلی شي. پبلیک اني ون اور آف فیسبوک، نو دا هر څوک کولی شي. دلته یوازې زه فرینډز باندې کلیک کوم، یوازې هغه زما ملګري چې زما سره په دې آی ډي کې څنګه دي، ملګري دي یا هم فرینډ دي، هغه زما البته هغه زما پوسټونه کتلی شي. او یا هم نو په دې ډول تاسې کولی شئ پرینټ ته څنګه کوئ، پبلیک او پرینټ ته یې واړوئ، یعنې ټول یې لیدلی شي. او یا هم که یوازې ستاسې هغه ملګري چې تاسو سره ملګري شوي دي نو هغه یې ولیدلی شي. او همداسې پرینټ اکسپټ دا بیا راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله ووایو چې دا چې د یوازې هغه کسان چې یعنې ټول یې ولیدلی شي، یوازې محدود کسان یې ونه شي لیدلی. او دا بل چې دی یوازې د 4-5 کسان زما پوسټونه ولیدلی شي او نور یو کس یې ونه شي لیدلی، او اونلی مې یوازې زه یې ولیدلی شم. تاسو کولی شئ په دې طریقې سره خپل هغه محدود کړئ، یعنې تاسې پوسټ څوک ولیدلی شي او څوک یې ونه شي لیدلی.